ملګرو او درنو دوستانو پر دغه خطو باندې ښه پام او فکر وکړئ، ښه په غور ورته وګورئ، په دې یوه خبره سره خلاص کړئ. تاسو به نه یاست خبر، کور به مې خراب وي. دی چیش لیکلی دي؟ یو کور دا خطونه یا دغه پرچې یا دا کاغذونه راولېږل، ولوی ګورئ چې په دې کې چیش لیکلی دي. اوس چې زه هر څونه ورته وګورم زه یې نسم ویلی. دوستانو دغه یوه شنه پرچه یا شین خط والا کوم کاغذ چې دی چې څیرل سوی هم دی، دا هم دی څیرلی دی ورله، چې چا دغه تعویضونه بولي یا تاشتونه یې بولي یا هر څه چې بولي دا چې ورکړي دي. په دې کې 0.0000000 نه پوهېږم چې د دې دا مطلب دی چې دغسې در باندې ټپه ټغره دي چې یوه مې مدوي کېږم، د هرې خوا دې در باندې 0 چې دا څیرلی دی. د دې بیا دا معنا چې دی چې ټوکره ټوکره سي که څه معنا. ډېره عجیبه وانتیکه دا ده چې یو قریب، یو دوست، یو خپله کورنۍ، یو سرګنۍ، یو زوم، یو خپل تربرونه، د اکا زامن، د اکا کورنۍ، د اکا ښځه مثال راځه دغسې هر کور د پریشنۍ څخه مخامخ دی، خپل ورور په بل، خپل مور راولاړېږي په خپلې مژورو په زوی باندې هغه کوډې کوي. څه شي کوي؟ ده ته به زه کوډې ووایم. ولې؟ د کوډو یو څو نښانې دي. اوله نښانه یې دا ده چې هغه دا خط دا دی څه لیکي چې څوک یې نسي لوستلی، نسي ویلی. خو په دې کې دا خبره هم شته چې بابا زما او ستا چې کوم کسان تعویضونه کوي، الا ماشاءالله ډېر کم داسې کسان دي چې هغه دا تعویضونه هم په سمه توګه زده وي یا به پوهېږي په هېڅ څه ور ولیکي، وایي ځه کوم ما په څه پوهېږي. په دې کې دا نقصان هم دی چې دا بیا د دین په سر دوکه ده. ستا به دا فکر چې هغه به ما قرآن راته لیکلی، هغه به ګړي مګړي در پیدا به نقصان درته ډېر وکړي. خو د خدای رحمت دی چې الله پاک موږ ساتي. که نه موږ دغسې کارونه کوو چې د خلکو را باندې د شداد، د فرعون، د حمان، د نمرود څومره چې د خدای دشمنان تیر سوي دي، یا د ابلیس د خدای دشمن یا د پیرانانو نومونه ګرته را باندې وخوړل. دا کاغذونه به یې پوهېږي چې څه یې پکوي، خورا یې په اوبو کې خیشتوي، وړه په دراغ شي. پوهېږي چې دا بیا څه پکوي، دا به بالښت کې در پټوي، بره به خوب ورباندې کوي او دغسې نورې کارنامې. سیک او هندوله بیا هم موږ تاسو بیخي بس مرمخ یو او ښه پیسې هم ورکوو او پسونه هم ورکوو. او دلته مې کور خراب دی، نه د سهار لمونځ ته په کور کې، نه د قرآن تلاوت شته چې ډوډو ډوبلک راواخې د واده په ورځو کې ټکان پر هغه باندې مې ښه زور ختلی دی. قرآن موږ څه کوو؟ موږ نور مونځ څه پېژندو چې څو رکعته دی یا څو فرض پکې کېږي، یا د سهار د لمانځه کومه پیدا دی، یا د ماخستن د لمانځه په پیدا کومه. نو په هغې کې ډېرې کارنامې بیا داسې راسي چې کله هغه سیکانو، هندوانو د خدای او د اسلام دشمنان له ورسي هغه قرآن در باندې ولیکي او د قرآن توهین پتا کوي، نو تا بازار وي که بدي نه وي، کله یې په لاره کې په خلکو پټ کړي، کله یې په هدیرو کې په زړو قبرو کې غورځولی، کله یې ورباندې وخوري، کله یې څه پوهېږي، کله یې څه پوهېږي. نو د کوډو یوه علامه دا ده چې هغه یې داسې لیکي. دوم علامه یې دا ده د مورو پلارو د نیکه پوښتنه به درڅه کوي، هلکه ته زما نیکه څه کوې؟ سم تعویض سم دم والا هغه ستاسې ستا پلار ستا نیکه څه کوي؟ ستا به ګېډه کې درد دی که ستا پلار ستا نیکه په ګېډه کې درد دی. مثال یې ته فرض که ستا کار خراب دی که د هغو کار خراب دی. درېیمه دا نښانه ده هغه به ستا نه به نین غواړي، ستا نه به بېشتان غواړي، ستا نه به ژمونځ غواړي. دا بیا دوی څه په کوي؟ پر دې باندې دا سحر او دا کوډې دا چې ستا مثال هغه اجزا یي ستا بېشتن، بس په دې کې الله تاثیر شي، دوی بیا پر تا باندې هم هغه زور راځي چې دوی هلته په هغه باندې وکړي، زور یې درته هم خېږي. د سحر او کوډ او جادو هغه آفت دی چې په نبي کریم علیه السلام هم تاثیر غورځولی دی. دوستانو په دې کې په رقم اپتو باندې دا شی کېږي، په شیطانانو په مدد باندې، د خدای د دشمنانو په نومو باندې. دا یو ډېر غټ لوی پند او ډېر کیسې دي په دې کې. نو چې قرآن په تا باندې د قرآن توهین وکړي، تا بازار وي که بدي نه وي، نو خو بس رانې په دې سي. نو الله پاک دې موږ وساتي. بس نو باره موږ نه ځینې خلاصېږو په دې آفت کې موږ وموښلېږو. لنډه خبره ده چې په دې کیسه کې اوس خلکو دومره دا کیسه
اوږده کړي د متاویز جایز دی؟ و جایز دی. نو جایز دا معنا جایز دی چې زنانه دي د خاوند اجازه بغیر دي چې زنانه دي چې د متاویز دي کوي او په سکو په هندو دي کوي دغه جایز دی. او په زر او پیسې دي پسې ورکړي او غویې دي پسې ورولي پسې دي پسې ورولي خپل قریب دي د لوږ مري. این خیال است این جنون است چی شه ورته وایي دا یو لیونتوب دی. څه خو درته وایم که دوستانو دا هم یاد وساتئ دم او تعویز او څاښت جایز دی لیکن 3 شرطونه کې پکښې کې دي. اول که تا قرآن په خپله ویلی سو په خدای قسم تر هر چا در دم دا درله غوره ده. ذکر وکړه دعا وغواړه قرآن ووایه الحمدلله ووایه سورتونه ووایه ماسورت دعاګانې ووایه. ته چېرته پر نبي کریم علیه السلام ښوولي دي؟ دوهم یو شرط دا دی 3 شرط مفتي شفیع صاحب نو معرفت القرآن کې لیکلي ده دلته چې دا کتاب لږ معلومیږي دا معرفت القرآن دی. یو شرط یې دا لیکلی دی چې دا به په نیک سړي او د جایز کار لپاره وي. ته به په سکو په هندو نه کوې د خدای بنده ته به په یو نیک سړي او دغه رنګه هغه به ته جایز کار لپاره کوې د ناجایز لپاره ناروا دي چې ته دم کوې هم ناروا دي که ته چاشت کوې هم ناروا که ته تعویز کوې هم ناروا دي. کوډې خو نه مه شروعوئ ته یې کوډې کوئ خپل کور خرابوئ هسته خپل کارونه دي. دوم شرط دا دی چې دا به په واضحو الفاظو لیکلي چې معنا یې معلومیږي مفهوم یې معلومیږي چې تا چیش لیکلي. ته اوس ما په قرآن ډبیې ته اوس ما مثال په پیرانانو نیسې ته چیش کوې ته به ما شداد نمرود را باندې چیښې که څه به کوې. دریم شرط دا دی چې دغه تعویز او څاښت او دم به دا به د قرآن د آیاتو یا د معصوره دعاګانو یا د اسماء الحسنا وڅوي. په دې کې ته د پیغمبر نوم نسې لیکلی د پیغمبر په نامه دم نه کېږي یا محمد یا محمد یا چوچو دا بلکل دا اگر سره په شرک راځي. دغه رنګه د فرشتي نومونه نه دي زموږ ته د سارام لیان په دا کنجان ورولي کې یا جبرئیل یا جبرئیل علیه السلام خو د خدای یو مخلوق دی. ته قرآن وغواړه چې الله پاک د جبرئیل امین کوم صفتونه بیان کړي دي. الله پاک عیسی علیه السلام په دې نه شرمیږي او دا رنګه مقرب فرشتي چې هغه د خدای بندګي د خدای بندګي یو لوی صفت دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام در ټولو لوی صفت الله کوم یاد کړی دي؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دلته نبی کریم علیه الصلاة والسلام څونه صفتونه درلودل. الله پاک په دې ټولو صفتو کې چې د معراج ته خطي د بنده صفت ورته در ټولو لوی صفت انسان لپاره بندگی ده. زندگی آمد برای بندگی بی بندگی زندگی شرمندگی. هلته به ته سر خلاصې چو اجزانو وی ور بسې خبر بسې. نو دریم شرط دا دی چې هغه به په معصوره دعاګانو وي په اذکارو یا به په اسماء الحسنا وي یا به په قرآن په آیاتو وي. د دې نه بغیر ته چې په تا ته په شداد او نمرود پکې درولي کې ستا به خانه خرابوي که به پیدا دي. ماماګانو ته څه کوډې کوئ د خیر سره.